الحمدلله خارج دیش افغانانو باندې غږ کوم راځي خپل اولادونو باندې د قرآن زده کړه وکړي ادا اکاډمي کې راځي ثبت نام وکړي په دې واتساپ باندې اړیکه ټینګه کړئ موږ سترګې په لار یو تاسو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې چاله رو جماعت یې ورکړ نو د ده ګناهونه به الله رب العالمین معاف کړي الله به پرې د اور نه آزاد کړي او څومره ثواب چې دغه روجهدار شوی دی او تا له رو جماعت یې ورکړی دی اقمر ثواب به تعالی الله رب العالمین درکړي درېم عمل په دې میاشت کې چې موږ ته خپل پیغمبر تیزی را کړې ده خیرات او صدقه ورکول دي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه په دې میاشت کې د 30 سینې نه زیاته صدقه ورکوله زکات در باندې فرض دی زکات ورکوه که زکات دی الله د حلال مال درکړی دی دا خپل حلال مال د الله رب العالمین په بندگانو باندې میاشت کې وشینده ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې چاله رو جماعت یې ورکړ نو د ده ګناهونه به الله رب العالمین معاف کړي الله به پرې د اور نه آزاد کړي او څومره ثواب چې دغه روجهدار شوی دی او تا له رو جماعت یې ورکړی دی اقمر ثواب به تعالی الله رب العالمین درکړي صحابه کرام وفرمایل د الله رسوله زمونږ وس او طاقت نشته دی چې موږ دومره رو جماعت یې ورکړو موږ غریبانان یو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله رب العالمین د دې رو جماعت ثواب هغه چاله ورکوي چې چاله یو کجوره ورکي چاله یو پیاله اوبه ورکي چاله یو ګیلاس پي ورکي د پورا رو جماعت ثواب تعالی الله رب العالمین درکوي غریب مسکینی په 200 روپۍ باندې په 300 روپۍ باندې کیلو کجوره ده یو مسکین له اخلاق جماعت له اخلاق مدرسې له اخلاق ستا په رو جماعت باندې چې کوم مسلمان رو جماعت وکړو دا الله رسول فرمایي ګناهونه به الله معاف کړي د اور نه به الله آزاد کړي څومره ثواب چې هغه د روجې د کوم اجر به تعالی الله رب العالمین درکړي او دې میاشت کې تاسو د پتر زمونږ د عمل غریبانان دي دې کې کونډې دي دې کې یتیمانان دي مسکینان دي هغه خلک دي چې هغه د مزدورۍ وړ نه دي بوډاګان شوي دي په موږ او تاسو باندې حق دار چې په هغوی باندې خپل نظریه وساتو ګوره په انسانانو کې دوه قسمه خلک دي یو قسم بدبخت خلک دا دي چې روجه راله ماله به څوک سره کړي روجه راله ماله به څوک سره کړي خولې وازه کړي د هر چا نه صرف سوال کې غوښتل کوي او یو قسم مؤمنان هغه دي چې هغه خپل جیب ته لاس اچولی دی چې د رحمت او د برکت او د مغفرت میاشت ده زه به روزانه چاله څه ورکوم د چا به کجورې وس کېږي د چا به پۍ وس کېږي د چا به د غنمو ډوډۍ وس کېږي د چا به وریجې وس کېږي خو روزانه خپل انداز مقرر کړه چې ما نن څومره صدقه وکړم ما زمونږ اسلام دی کی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو 15 رمضان الله دې په خپل دربار کې قبول کړي الله دې د خپل رضا وګرځوي الحمدلله دسترخوان د بیوازانو د مسلمانانو د روجتیانو ته تیاریږي د مختلفو ولایتونو څخه راغلي دا زموږ میلمانه دي دا وه د نن ورځې خپرونه د 15 رمضان تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم لکه دې چې د الله په لار کې جهاد کړي د مجاهد سره ثواب یو عمر دی او بیا وفرمایل چې څوک د مسکین او د کونډې دپاره منډې تړلې او هلې ځلې کوي او خوراک څښاک ورکوي د ده ثواب د هغه چا سره برابر دی چې هغه ټوله ورځ روژه او ټوله شپه تهجد کوي الله رب العالمین زموږ او ستاسو په دې خوراکونو کې د دې مسکینانو حصه پیدا کړي د دې غریبانانو حصه د الله پیدا کړي نو هر مسلمان په خپل ګاونډ باندې نظر ساتي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړی مؤمن نه دی چې د ځان موړ کړي او د ګاونډي ناره شپه تېره کړي او دا به د الله نبي فرمایل وی هغه سړي په ما باندې ایمان نه دی راوړی چې دی ځان موړ کړي او دی ښه پوهېږي چې دا ګاونډي مې نار دی او دا ګاونډي ناره شپه تېره کړي الله د لغوا لنګه درکړې ده لس پیالې پۍ د لکۍ اندازه مقرر کړه چې زما سره 2 کور گزاره کیږي زما سره 3 کور گزاره کیږي چې کم سالن دې پوخ کو 4 چاپیره مسکینان ګوره قسم په الله د الله د بخښنو او د الله د راضي کېدلو مقدر
ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې چا له جماعت ورکو نو د دې ګناهونه به الله رب العالمین معاف کړي الله به پیدا د اور نه آزاد کی او څومره ثواب چې دا روزدار شوی دی او تاو له جماعت ورکړي دی اقوم ثواب تعالی الله رب العالمین درکړي دریم عمل په دې میاشت کې چې موږ خپل پیغمبر تیزی را کړی دا خیرات او صدقه ورکول دي